السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راسره جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی، په دغه سبسکرایب په علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې پخوا کې چې کومه ګنټۍ علامه راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد آل ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او دا لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې دي دا هرومرو تاسو در سره وګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. او دا کومې ویډیوګانې چې دي دا زموږ په پلیلیست کې هم شته، ځینې ویډیوګانې زموږ په پلیلیست کې هم شته چې کومې مهمې ویډیوګانې تاسو خوښیږي نو هماغه در سره وګورئ، ځکه چې زموږ په چینل کې هر رقم معلومات شته او هر رقم ویډیوګانې شته د پیسو ګټلو په اړوند دي. داسې نور ډېر معلومات زموږ په دغه چینل کې شته، نو تاسو یې کتلی شئ. نو نن چې دا زموږ بیخي مهمه موضوع ده، ایمرجنسي او کال چې دا په موبایل کې شته. نن زه غواړم تاسو دا معرفي کړم. ایمرجنسي یو کال ده، داسې مهم کال دی. دا په کوم وختو کې موږ ته په درد خوري، دا چې موږ یو یعنې عاجل هغه ده، یعنې موږ چې یو کومه پیښه چې وکړو یا کوم موټر پسې ټکر شي موږ زخمي شو، نو همدغه دپاره موږ ته دغه ایمرجنسي کال په درد خوري. نو دغه کې موږ څه کولی شو، نن زه غواړم تاسو همدغه طریقه وښیم، دې کې څنګه موږ د خپلوانو لمبرونه ایډ کولی شو، یعنې پکې لګولی شو چې موږ یو ټکر یا خدای نخواسته ټکر چې وکړو یا همداسې نور پیښې چې مو وشو ومې کړو، نو تاسو خپلوان څنګه خبرېدلی شي. نو دغه په اړوند هم زه تاسو غواړم ویډیو همدغه اوس همدا نن تاسو جوړه کړې ده. تاسو زموږ سره دا ویډیو تر پایه پروګرام نو زموږ په موبایل باندې خو کوډ لګېدلی یا خو نه خلاصېږي. نو ایمرجنسي کال چې لکه څرنګه چې تاسو وینئ لاندې لیکلی تاسو به خپله هم لیدلی، لکه څرنګه چې پاس وینئ همدغه تاسو ته ښیم. نو نن زه غواړم تاسو ته په همدغه ویډیو کې همدغه په اړوند پوره معلومات درکړم چې دغه کې موږ څنګه لمبرونه لګولی شو. نو دغسې ډېر مهم سیټینګونه په دغه کې شته، زه غواړم ټول تاسو ته وښیم. نو زموږ سره تاسو دا ویډیو تر پایه پروګرام ویډیو به هېڅکله هم نه سکیپ کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو، ویډیو به ډېره نه غټو. نو ګرانو ملګرو، نو تاسو به راشئ د خپل موبایل سکرین ته، تاسو به د سکرین داسې جګ کړئ، نو تاسو ته لاندې هم لیکلی دی هغه د ایمرجنسي کال. نو دغه چې دپاره تاسو موبایل باندې خو کوډ لګېدلی وي، که تاسو کومه خدای نخواسته پیښه چې وکړئ نو هغه کسان چې تاسو روغتون ته ورسئ هغه کسان به ستاسو خپلوانو سره څنګه په تماس کېږي، نو ټول همدغه آپشن کې دی، ټول کار په همدغه آپشن کې ده. نو ایمرجنسي کال نو تاسو به راشه په دغه ایمرجنسي کال باندې داسې کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو چیک کړئ، دلته به تاسو د خپلو خپلوانو نمبر اضافه کوئ، کوم خپلوانو نمبر چې کوم هر وخت یعنې موبایل یې نه وي ګل هغه هر وخت چلاني. نو تاسو به راشه په دغه آپشن باندې به کلیک وکړئ، لکه څرنګه چې وینئ نو دغه آپشن باندې به تاسو داسې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دلته راشئ، هغلته تاسو ته وینو ګروپ راځي، ما هم ورته اضافه کړي لکه څرنګه چې وینئ بي مثبت دا زما د وینو ګروپ دی، دلته زما خپل خپلوان اضافه کړي لکه څرنګه چې وینئ. تاسو هم اضافه کولی شئ. نو تاسو څنګه اضافه کولی شئ، تاسو به دلته راشئ د پنسل علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو نه به دلته پاسپورټ وغواړئ، تاسو اوس خپل پاسپورټ ورکړئ، تاسو به خپل پاسپورټ ورکړئ. زه به پاسپورټ ورکړم دلته، اوس به راشئ تاسو دلته. نو تاسو چې دلته کوم خپلوان یا کومې تاسو وینو ګروپ داسې شیان که تاسو اضافه کوئ، نو که تاسو وینو ګروپ تاسو کومه مریضي چې لرئ تاسو به د پاس علامه باندې تاسو کلیک وکړئ، دغه علامه باندې تاسو دلته هر څه اضافه کولی شئ. تاسو کوم مشکل لرئ، تاسو خپل نوم، تاسو خپل عکس، هر څه تاسو دلته اضافه کولی شئ، کومه مریضي کومې ګولۍ تاسو هر څه په همدغه آپشن کې اضافه کولی شئ. نو را به شئ تاسو لمبر څنګه دلته اضافه کولی شئ. نو تاسو به دغه لمبرې به زه ټولې چالفه کړم، وروسته چې زه تاسو ته بېرته سر نه ښیم څنګه موږ اضافه کولی شو دا لمبرې. نو تاسو ته دلته پلس علامه درکړې ده، یعنې جمع علامه، تاسو به په دغه جمع علامې باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته دلته د خپلو خپلوانو کوم لمبرونه چې ثبت شوي دي په همدغه موبایل کې همغه تاسو ته راوړي. تاسو چې دلته هر لمبر اضافه کوئ، نو زه به راشم مثال په ډول یو لمبر، اوس به بیا دغه جمع علامه باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو 5 لمبره اضافه کړئ، نو ښایي 5 لمبره دا شو 2 او بل هم اضافه کړم چې پوره 3 شي.
نو تاسو داسې ښه لمبرونه پکې اضافه کړئ په دغه ځای کې. نو ما لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه د 3 لمبرې اضافه کړئ. نو دغه چې اوس زه خپل موبایل بند کړم، خدای نخواسته کومه پېښه چې وکړم، نو دا چې زمونږ دغه کوم کس ته زمونږ موبایل په لاس ورغلو، نو هغه په همدغه طریقه کولی شي چې ځان وهي. زه اوس غواړم چې خپل موبایل هغه بند کړم. زه به دا اوس خپل موبایل نو بېرته چې تاسو خپل موبایل خلاص کړئ، نو تاسو به راشئ دغه ځای باندې. اوس جیب کې تاسو به دلته دغلته چې اوس تاسو کلیک وکړو، تاسو به بیا دغه ځای کې اوس کلیک وکړئ ایمرجنسي کال باندې چې تاسو اوس کلیک وکړو. اوس به تاسو لږ صبر وکړئ، بیا به هم کلیک وکړئ. ودرې چې رانغلو، نو دغلته بیا موږ نه کوډ نه غواړي، دغه ځای کې موږ نه کوډ نه غواړي. دغه په خاطر دا د همدغه دپاره جوړ شوی دی د ایمرجنسي کال چې تاسو خپلوانو ته زنګونه پرې وهئ، یعنې کوم پېښه چې تاسو وکړئ، نو دغه د زنګو دپاره چې تاسو خپلوانو ته زنګونه پرې وهئ. نو دا ډېر یو مهم آپشن دی، تاسو باید دغه هر وخت یاد وساتئ. دا آپشن دغه تاسو نه یاده ونه وځي. دغه آپشن کې هرومرو تاسو خپلې لمبرې اضافه کوئ. که تاسو د وینې ګروپ تاسو ته معلوم یا هم اضافه کوئ، که نه یې معلوم پروا نه کوئ چې تاسو خپلو خپلوانو لمبر اضافه کړو، هغه هم زیاته خبره ده. نو دغه یوه ډېره مهمه ویډیو وه چې هیله لرم چې تاسو به خوښه شئ. که دا ویډیو تاسو خوښوي، نو ویډیو ګورئ، ډېره مهمه ویډیو وه. دا ویډیو به هرومرو تاسو د خپل خپلوانو سره شریکوئ. خپل خپلوان دغه خپل ملګري چې فیسبوک کې تاسو سره دي، واتساپ کې تاسو سره دي، دغه ټولو سره به تاسو شریکوئ دا ویډیو. ګورئ تاسو به دا ویډیو هرومرو شریکوئ د خپلو ملګرو سره. که تاسو دا ویډیو خپل ملګرو سره شریکه نه کړه، نو هغه نشي کولی چې دلته لمبر اضافه کړي. که خدای نخواسته کومه پېښه چې وکړه، نو د همغه په اړه هېڅ معلومات څوک نه لري چې چا ته زنګ وهي، د چا خپل یعنې داسې معلومات به څوک نه لري چې دا څوک دغه معلومات به څوک نه لري. نو تاسو څخه ډېره هیله کوم چې دغه د فیسبوک کې خپل ملګرو سره هغه شیر کړئ. تاسو په واتساپ کې کوم خپل ملګري دي، خپلوان دي، د همغه سره دا ویډیو شیر کړئ. ویډیو ته به تاسو وګورئ، هرومرو لایک ورکړئ، ځکه چې زموږ په چینل کې همدغسې ویډیوګانې اپلوډ کېږي. نو زموږ چینل د سبسکرایب څخه مه هېروئ، یعنې سبسکرایب یې کړئ. تاسو زموږ چینل په خوا کې کومه ګنټه یې لمروي، تاسو یې هرومرو ووهئ، ځکه چې زموږ ته چې هر رقم مهم معلومات را رسېږي، نو زموږ په دغه چینل کې به تاسو ته اپلوډ کېږي. نو چینل د سبسکرایب څخه مه هېروئ، یعنې سبسکرایب کوئ زموږ چینل، او د سبسکرایب چې نه کوئ، نو زموږ معلومات تاسو ته بیا نه در رسېږي. نو دغسې مهم ویډیوګانې زموږ هر وار په همدغه چینل کې اپلوډ کېږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او تاسو چې کوم مشکلات لرئ، کوم هر شي په اړوند چې تاسو مشکلات لرئ، نو لاندې زموږ سره یعنې کومنټ راته وکړئ، زه به یې ولولم. نو زه به تاسو ته همغه مشکلات حل کړم، تاسو ته په ویډیو یعنې په همغه مشکلاتو درته جوړوم. نو هر رقم مشکلات چې تاسو لرئ زموږ سره تاسو شریکولی شئ په کومنټ کې. نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې تاسو به خوښه شوې وي. نو دا ډېره مهمه ویډیو. نو زموږ همدغسې نورې ویډیوګانې هم شته زموږ په چینل کې اوسئ. نو تر بلې ویډیو پورې د الله